بله ورځ په بکخیل کې یو سړی په دغه نومه شهید کړی دی چې مړی یې نه ده ورکړی. جهاد آیا دته ته جهاد وایي؟ دا د پیغمبر علیه السلام هغه جهاد دی چې د دنیا تخلیق نه و شوی، دنیا د تخلیق د جوړولو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام تخلیق د جوړولو خبره شوې وه. د آدم علیه السلام نه وروسته 1,40,000 کام زیات د معراج په شپه د پیغمبر علیه السلام امامت پسې ویلوړ خلک په دته ته جهاد وایي چې تو ته څوک مړی نه درکوي، ته یې مړوه. آیا دا جهاد دی؟ دونه خلق تنګ دی. نظام ځکه حضرت علي دا ویلي وي چې د کفر نظام چلېدای شي خو د ظلم نظام نشي چلېدلی. ظلم نظام یې د مسلمانونو ته ویلي وي چې داسې نظام چې پاک ظلم وي دا نشي چلېدلی، د کفر نظام چلېدای شي. میش که د فوجي نه تانګي په دغه نسبت به نه تانګي چې دی هغه پهلو چې کوم آیین قانون میش ته ټکړي دی هغه نه فالو کېږي. د داسې نظام چېرې کې چلېدای شي چې د شریعت پهلو نه فالو کېږي بلکې د یوې ذاتي خواهشات په بنیاد باندې ته د موکر ها بېعزته کوه، ته د مزهون ها بېعزته کوه، ته د ملیار ها نسه یوه چک پوسټ نه میش تانګي بل چک پوسټ ته جوړوه ابو جماعت ته نسه دبو دلیارې ابو تاک تاک تو په وجه د خلق تو په وجه د جواز جوړیږي، تو په وجه ریاست میشته یو جواز جوړوي، مو تانګوي مو بړکوي. 30,000 خلق چې دا په جدي دا پرته د جواز د تو په بنیاد دی. دا 80,000 خلق چې کوم د میش د وطن شهیدون شوي دي جواز یې ته جوړ کړی. دا د میرمشه د میرعلي یا د وطن چې هر بازور ړنګ شوی دی جواز یې ته جوړ کړی. د مو مارکیټ چې ړنګ شوی دی، د مو مدرسه چې ړنګه شوي دو، مو جماعت چې شهید شوی دی، مو 1,000 یا 2,000 علما کرام شهیدون شوي دي، 1,000 ملکون شهیدون شوي دي، 20,000 مو ښځینه کونډې شوي دي، یا د مو پالکینه یې کړه مځکې نیولې شوي دي جواز یې ته جوړ کړی. تو په بنیاد باندې زه ذلیلېږم، تو په بنیاد باندې زه په تکلیف یم، تو په بنیاد باندې زه هېڅ په بکاخیل کې ژوند تېراوه، IDP ژوند تېراوه. دا جهاد دی. دومره حد ته مو ته رسوي. دومره ډله زه د خپل ولس نه منې کوم چې یو زورور درېمي په عوام باندې ظلم کو، چې بل زورور درېمي په عوام باندې ظلم کو، چې بل زورور درېمي په خلق باندې ظلم کو. په دغه ظلم کې مو نه وړوکی ځوان پاتې شو، نه به بچی پاتې شو، نه به ښځینه پاتې شوه. اگر که زه فوجي ته ویایم د هغه ستلې په وجه هغه د مو ښځینه مړه شوي دو، اگر که زه ریاست ته ویایم د هغه د اطالې په وجه د مو ځوان ښه مړ شوی دی. دا نظام چې کوم دی چا د مو د سوکالۍ دپاره نه دی، د مو د امن دپاره نه دی، د ژوند د تېرولې هغه پهلو چې کوم مو ته سلامتیا اسلام روکړي دوپا نه دی پیره. د داس نظام زه څرنګه اسلامي وګڼم؟ علما کرام نور